دا د مخکې له وخته زواله مو هم رګونو نه ده ځان ته د آسماني دین او جلا یو بل دین جوړ کړی دی ځان ته د رڼا اولاد وایي او فکر کوي چې په دې نړۍ کې یو لوی ځواک د دوی په لاس کې دی او خپل ذهنونه یې هم داسې چمتو کړي دي له خدای پرته هر څه چې پیدا کړي له منځه یې وړي په کلیسا کې خاینان راټولېږي او ځینې غونډې نیسي هو یوه کلیسا هم شته هغه مې هم پیدا کړه د ترکیې د ژغورنې کلیسا په نوم هلته هڅه کوي خپل فکرونه خپاره کړي په دې توګه مبارزه کوي هغوی خپله د رڼا اولاده او موږ د تیارې اولاده یو همداسې ده عامر صاحب همدارنګه هغوی پټ خاینین هم روزي د هغوی په سر هم د سویم په نوم یوه ښځه ده ما ته وګوره رانه کله چې د پټو جاسوسانو خبره کېږي سترګې د روښانه کېږي هڅه ونه کړي چې د هغوی منځ ته دننه شي وای مامدوکه ښه خبره دې وکړه فکر ته مې نو راغلی ډېر ښه فکر دی دا ډېر ښه خبرونه دي ډېر ښه خو هغه څارنوال صاحب هغه لیک چې ما ته راغلی پکې لیکلی وو د هغه خبریال پاړه چې د شاتو سیمې ته راوستل شوی وو او هغه لیکوال پاړه چې د مرزوت لیکنه یې کړې وه ښه څېړنه وکړه زموږ په څېړنو کې خو د شادو په نوم 2 ځایونه شته رانه لومړی د مخکې له وخته زوال سازمان یو پیاوړې قرارګاه ده مشري د هغو یو مهم رهبر په لاس کې لري دویمه هغه ځای دی چې د خیانات او نور پټ پلانونه پکې جوړوي یعنې اداري مرکز یې دی د اداري مرکز ځانګړتیا یې دا ده چې د مخکې له وخته زوال سازمان نړیوالې اړیکې هم جوړوي د عملیاتي قرارګاه ته ډېر خبریالان وړل شوي دي د موزار وژنې لیکنه یوې پروفیسورې ښځې کړې دا ټول موضوعات به څنګه حل کو زه خو هېڅ نه پوهېږم خلک په دې خبرو باور نه کوي د کارټوني فلم په څېر دی د دې سازمان مرکز ته مو ځان نږدې کړی یوازې شاوخوا لاسونه یې پاتې دي بسنه کوي چې موږ خپل کار ښه ترسره کړو هر څوک به خپله رښتیا وګوري ټولې نړۍ د بلادیو په نوم سازمان تصفیه کړ یوازې موږ پاتې یو دا سازمان هر ډول کارونه ترسره کولی شي د رضا ته وګوره 20 کاله کېږي چې نړۍ د سړې جګړې له حالت نه راوتلې خو کوم چا به غوښتي وي چې موږ هم دې حالت کې پاتې شو ټول هېواد په همدې ستونزې کې راګیر دی نه پوهېږم دا دوا به څو کاله دوام وکړي خو کومه ورځ چې دا دوا پای ته ورسیږي هغه ورځ به زموږ هېواد یو نورماله هېواد شي دا په ډېر ډاډ سره ویلی شم تا دا ټول معلومات له کومه ځای را پیدا کړل هیڅ څېړنه مې وکړه رانا خبریالان حق لري چې د خپل خبر سرچینه پټه وساتي مامدوکه رانا هیله کوه وګوره دا هر څه ډېر مهم دي د دې دعوې پایله باندې ما اغېزه کولی شي یو سپینګری سړی تل ماته راوړي ښه نو موږ به خپل کار د هغه سړي په نیولو سره پیل کړو داسې ښکاري څوک شته چې غواړي موږ په دې هر څه باندې پوه کړي امر صاحب سر له سبا به موږ یوه ډله جوړه کړو ډېر زر به هغه کس ونیسو ولې نیسئ هغه زما د خبرونو سرچینه ده رانا سمه ده سمه ده په ما ناوخته شوې زمری ته څنګه پوه شوې ها د هغه کس د لاس ټاپ نه پخوا مې هغه ټاپ لیدلی و ولې دې مخکې څه ونه ویل شفا دې وي شفا دې ژوندی اوسې ومې غوښتل ته ووینې چې څومره کلک یم نن شپه ستا روزنه پیلېږي کله چې دې روزنه خلاصه شوه چمتو یې چې د خپل پلار او نیکه میراث په غاړه واخلې البته ولې نه خورې ما ته لږه نورې وریژې هم واچوه سمه ده ممدوحه لږ وخوره خېټه به دې غټه شي زموږ په مسله کې باید ډېر ښه اندام ولري یوسف وروره ته یې غواړې هو لږ غواړم ښه یوسفه پوهنتون دې څنګه مخ ته ځي ښه مخ ته نه ځي نجیبه وروره ولې زه هېڅ پیسې نه لرم له کله چې بابا مې مړ شوی ټول کارونه نشم کولی زه وایم چې پوهنتون به پرېږدم یو کار به پیدا کړم داسې نه کېږي زویه اوس ته هم زموږ اولاد ګڼل کېږي ما ته وګوره نوره دا خبره درنه وانهورم زموږ ټوله هڅه دا ده چې زموږ اولادونه په ارام زړه درس ووایي غواړو چې ستا په څېر شي او ستا دې خبرو ته وګوره سمه ده ژوند سخت دی بې پیسو اوسېدل هم امر صاحب به درته بورس چمتو کړي که د نیمې ورځې کار درته پیدا شي ستونزې به دې هم هوارې شي ټول په همداسې ستونزو کې رالوی شوي یو یو کار به پیدا کړم وروره هم پوهنتون هم کار څنګه به دوام ورکړم یوسفه ته له رڼا سره کار کوي د هغې مرستیال په توګه
والله آفرین دا ډېر ښه فکر دی ډېر به دې په عذاب کې خو که تاسې مناسب وینئ نو سمه ده پلار جانا عاقف ورور چیرته دی کار یې پیدا کړی خبر شوم چې روزانه ته یې لیږلی دی ما هماغه نه دی لیدلی څوک راغلی ده خدای دې د زړه صبر درکړي فاتح ته هم راغلی یې خدای دې د زړه صبر درکړي خدای دې جنت ور نصیب امین کړي دوستان دې ژوندي وي دې خوا راځه ملکې راځه دارو موشه مننه د جنت څنګ نه به هم تېر نه شي دوزخ کې به وسوځېږي انشاءالله څه خبره ده رانه په اسانۍ خو نشي ژغورېدلی موږ همدا کې په اړه خبرې کولې ځان ته یې کار پیدا کړی هو یوه میاشتې ویلي وو خو اوس وایي یوه اونۍ وروسته فاتح باندې زه هم پام کوم نه پوهېږم تاسې ته یې ویلي دي او که نه خو ډېر وخت کېږي چې نه مو دې لیدلي خبرې مو هم نه دې کړې چې څه وایي عاقف ماته د واده سپارښتنه وکړه څه ته جدي دا ډېر ښه خبر دی تاسو وویل هو مې وویل ډېر ژر به واده وکړو ای ډېره دې خوشحاله کړم زما ګرانې په لومړي سر کې باید دا زده کړې چې خپله غوسه څنګه کنټرول کړي هر حالت کې چې اوسې باید خپله غوسه کنټرول کړي او احساساتي نه شي باید ډېره حوصله ولري هیڅ ظلم او شکنجه باید ستا د ژبې کلب خلاص نه شي کړی هسې هم دا ستا لپاره ډېر سخت کار نه دی دا چې څوک یې او څه کاره یې باید چاته ښکاره نه کړي خپله اصلي څېره دې باید له خپلې مېرمنې اولاد ملګرو او هر چا نه پټه وساتي ان خپله ته هم باید دا هېر کړي چې څوک یې څارنه زموږ تر ټولو اړین کار دی باید زده کړې چې څنګه کولی شي په چالاکۍ سره زموږ د دښمنانو منځ ته دننه شي کله چې د کار خلاص که بیا به په بشپړ ډول بدل شي دا به ستا نوی ژوند وي عاقف ګندوزال د خپل هیواد او ملت لپاره مرګ ته چمتو جاسوس خواشینی یم چې ستا د پلار جنازه کې مې ګډون ونشو کړی هو سبا درځم سمه ده د لیدو په هیله بندوم یې د خدای په امان عاقف ته ډېر ښکلی هم یې دې ته مې تر اوسه پام نه و شوی ملکه چې تا په دې حالت کې وګورې بیا به در باندې مینه شي ستا د کار ځای هم دا دی کارکوونکي غواړي پوه شي چې نوی مدیر یې څوک دی تا به هغوی ته ور وپېژنې په خیر راغلی مهرباني وکړئ مننه ژوندی اوسې مهرباني وکړئ تاسې به سره وپېژنم
د شرکت نوی عمومي مدیر ښاغلی عاکف، دا هم ستاسې مرستیال کمال. خوشحاله شوم. زه هم. ستاسې کار ته راغلی الماس. خوشحاله شوم ښاغلیه، هر څه مو چې غوښتل ماته یې ویلی شئ. زه هم خوشحاله شوم. سمه ده. مخکې شه چې دننه لاړ شو. څنګه دی؟ خپل دفتر دې خوښ شو؟ څوکۍ کې دې کښېنه چې ودې وینم. وروسته له دې ښاغلی عاکف یې پام دې وي. سمه ده. هر څه ډېر ښه دي. هو یوه شېبه، دا ستا د موټر کلي ده. ویلی شي چې د شرکت لخوا درکړل شوې. خجورې واخلئ، خجورې واخلئ، خجورې واخلئ، خجورې. څه شوي نیازي؟ مامدو خپله دنده تا ته پرېښې. مهرباني وکړئ اغلې، تاسې څه غواړئ؟ یوه خوږه خجوره راکه. نور نو له دې ځای نه لاړه شه. نیازي وروره، خجورې خرڅوې بیا ځان ته همداسې فکر کوې چې جیمز بانډ یې. دا واخله، ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان، توبه خدایه ورحمېږي. خجورې واخلئ. یوه اونۍ کېږي خیرات ټولوې، ډېرې پیسې به دې ګټلې وي. غټ سړی یې، لاس او پښې دې جوړې دي، ولې کار نه کوې؟ هله خورې په ماسورې مه کوه، دا څه بلا ده. ملګرو سی ډي واخلئ او ډي وي ډي واخلئ. ډي وي ډي واخلئ، ډي وي ډي واخلئ، سی ډي واخلئ، ډي وي ډي واخلئ، سی ډي واخلئ، ډي وي ډي واخلئ. اوهو هغه د بالا بیا راغله. والله ښې ډېرې خبرې به واورم. ممدوحه څو خو به نه وي راغلي؟ راغله مړ صاحب راغله، زما د سر بالا راغله، ستا خواته درلیږم. هر څنګه چې کېږي زما خواته مه رالیږه. شاوخواته ډېر پام کوه. اندېښنه مه کوئ امر صاحب، نن وي که سبا وي زموږ لاسته به راشي. ورځ په خیر. تاسې سره تشه ډي وي ډي شته؟ نه، ټول فلمونه دي. ورسره یوه تشه سی ډي ډالۍ ورکوو، تاسې ته یې درکړم. ته ولې داسې نه ښکاري چې فلمونه به خرڅوې؟ تا نه یو ښه ټوکمار جوړېږي. څېره دې هم چارلي چپلین ته ډېره ورته ده. ښه نو اکشني فلم هم لرئ؟ د مینې فلم شته، ډېر رومانټیک دی، ډېرو ځایونو کې نه دی خپور شوی. رښتیا؟ موضوع یې څه ده؟ اف بي آی کې دنده لرونکي سارګر د مینې کیسه ده. نه نو پرېږدئ، دا فلم مې هېڅ خوښ نه شو. د کومیډي فلم پوښتنه مې کوله، خو باور وکئ تاسې خپله د کومیډي فلم په څېر یئ. امیر صاحب فکر کوم چې هغه شکمن کس راغی. یوه خجوره اخیستلی شم. یوه خجوره راکه. پام کوه درنه ورک نه شي. هلکانو تاسې خپلو میندو څنګ ته لاړ شئ. هلئ ځئ، دلته مه ګرځئ. هله وتښتئ وسله هله نو لري. وتښتئ، زر کوئ. پام کوئ شاوخواته هم خلک ډېر دي. یوه اونۍ کېږي چې یو سړی نشي نیولی. الله الله. ممدوحه شکمن کس ستا خواته درځي. امر صاحب غږ مو سم رانغی، بیا یې تکرار کړئ. ومې ویل شکمن کس ستا خواته درځي. یوه شېبه تا ته وایم ته له همداسې بلې غوښت امر کې. صاحب پوه نه شوم، څه مو وویل؟ ودرېږه مه تښته. رانه لرې شه. سمله څه خبره ده؟ ته وایم څمله هله څمله غلی شه. امر صاحب څه خبر ده؟ زه بل عالم هم نه پېژندم. ته بلال یې؟ امر صاحب تیر به تیو، دا کس زموږ خپل بلال دی. های نیازي خدای دې تا ته هدایت وکړي. دا څنګه ساره نه کوې؟ توبه خدای توبه. ته بلال نه پېژنې که څنګه؟ ترهګرۍ سره د مبارزې ډلې نه نن زموږ ډلې ته راغلی دی. والله جامو کې ډېره څېره بدله شوې، هېڅ مې ونه پېژانده.
سم دوها هغه کس چې تاسې لټوئ تښتي ونیسئ منډه کړئ ودرېږه مطلب ودرېږه ودرېږه پولیسیو زر کوئ تسلیم شه پولیسیو ودرېږه ونه خوځېږي دی خوا راشه زر کوه زر کوه خوښي مې کوي ما خوښي کوي خوښي مې کوي ما کوم څه نه دي کړي ما څه نه دي کړي غلی شه ښه نو بیا ولې تښتېدې ما کوم څه نه دي کړي مخکې راځه راځه خوښي مې کوي مخکې شه خوښي مې مخکې کوي شه حالا ما څه نه مخکې دي شه کړي هیله کوم ما خوښي کوي فاتح ښکلی شوی که نه ماشاءالله دې وي ماشاءالله دې وي دا فتح خو ډېر هوښیار شوی دی هو همداسې ده وګوره وګوره ګرانه وګوره ګوره آفرین ډیره مننه چې زما په نشتون کې هغه ته یوه مور شوې وګوره څوک راغلی دی عاقفه؟ د فتح پلار راغلی ته اوس به د له پلار سره لوبې عاقفه ته خو سبا راتللې ومې غوښتل حیرانه دې د کړم فتح څومره هوښیار دی آفرین ګرانه زما زمری زوی څنګه دی زما ښکلی زوی وګوره څنګه پلار دې دی راغی تا د ملکه مور ډیره ځورولې ده ته هم حق لرې زمریه خو هلکان دومره زر نه ژاړي سمه ده راځه ګرانه مه ژاړه عاقفه ته ډېر بدل شوی یې آفرین ډېر دا بد واخله. ښکارم. نه واخله برعکس زویه. ډېر ښکلی ښکاري زه دا آفرین هر څه ګرانه ستا لپاره کوم اوس د خو پلار راغی که نه مه ستا او ژاړه د زوی لپاره مې. آفرین بخښنه غواړم زه تا ته داسې په تمه نه وم ډېره حیرانه شوم زه دې په دې حیرانتیا ډېره خوشحاله کړم تر اوسه نه دی خلاص شوی فاطمې ته دلته له برو خور سره دې پاتې شه ای ګرانه سمه ده واخله راځه زویه چې مه ژاړه چېرته ځو تر اوسه مې کار نه دی آرامه خلاص اوسه شوی آرامه اوسه راځه نو مه ژاړه فاتح جانه داسې مه کوه توپ درته راوړم هله راشه توپ سره لوبې وکړه راځه تا خو موټر نه درلود شرکت نوی موټر راکړه وای یعنی نوی موټر دې دادی مبارک دی وي پام دی وي اوس نو ستاسې مخې ته عمومي مدیر ښاغلی کیف ولاړ دی مهرباني وکړئ اغلی تر اوسه دې ونه ویل چې چېرته ځو والله ډېره دې حیرانه کړم لږ څه نورم صبر وکړه ولې دې رانه ته هغه لیکونه ورکول هغه دې له کومه پیدا کول یعنې ته هېڅ هم نه وایې ها وګوره سپین ږیریه دا د لیونتوب علامې د نور پرېږده له هر حالت نه دې ښکاره ده چې د بلې لار وایي ښه به وي چې هر څه راته ووایي او موږ هم دې ستونزې نه خلاص کړي ما ته وګوره په دې عمر کې به دې ډېر وهل وخورې له تا سره یوه تومانچه هم پیدا شوه تومانچه جرمي سابقه هم لري که دا ثابته شي ټول عمر به زندان کې تېر کړې څوک یې څه کاره یې خبرې وکړه څه وشول کوم څه یې درته وویل دا سپین ږیری هېڅ هم نه وایي امر صاحب خوله یې خلاصه نه کړه وسلې کې کوم څه پیدا شول پاکه ده ووایه چې زموږ هڅې بې ځایه لاړې ښکاره ده چې د کوم بل چا رالیږلې دې عالم کې تل هم داسې کیږي ووایه ته د چا کسې بابا
ما ته خلک نجیب الماز وایي. زه ستا مشر هرومرو پیدا کوم. زما خبره دې واورېده؟ هر څنګه چې کېږي یوه ورځ خو به یې پیدا کړم. پولیسو ورته لومه ایښې وه. زمونږ سپین ږیری نیولی. ته یې هم ولیدلې؟ چا ونه لیدم، خو ښکاره ده چې پولیسو د دې کار شا نیولې. دا ډار نه لرم چې هغه به پولیسو ته څه ووایي، خو که مخکې له وخته زوال کسان هغه وپېژني ډېر به بد شي. له پولیسو سره خبرې وکړه او زمونږ کس ترې واخله. د څه په بدل کې؟ ورته ووایه چې خلدون، ګورجین او همدارنګه فروغ چا وژلي دي. هغوی ته سملاسه د پیکاس نوم ورکړه. د هغوی په اړه ورته ووایه او سپین ږیری ترې واخله. داسې یو معامله به راسره وکړي؟ کله چې څوک لویه مړۍ وویني بیا نو کوچنۍ مړۍ پسې نه ګرځي. په پټه ورته ووایه چې موږ څوک یو. هغه ته دا احساس ورکړه چې دواړه یو کار پسې ګرځو، خو ډېرې ښکاره خبرې هم مه کوه. سمه ده ښاغلیه، همدا اوس ورته زنګ وهم. پی کې ټي څه ده؟ تاسې څوک یې؟ چا لپاره کار کوئ؟ نجیب الماز یم. نجیب عامره، هغه کس چې د نیولې په بدل کې یې مخکې له وخته زوال سازمان په اړه درته معلومات درکولی شم. ته څوک یې؟ ها، د عمران په بند کې به سره وګورو. یو ساعت وروسته په ما باور وکړه د کوچنۍ کپ په بدل کې لوی کپ درکوم. زمونږ د کس په بدل کې ډېر مهم معلومات درکوم. دا ښکار له لاسه مه ورکوه. سمه ده، یو ساعت وروسته به هلته درشم. چا زنګ وهلی و امر صاحب؟ د ملګرو زنګ وهلی و. د په بدل کې را سره معامله وکړه. ما ته معلومات راکوي. له دې ښکاري چې ته د هغوی لپاره ډېر بار زخته کس یې. یعنې څه؟ دا سړی موږ خوشي کوو امر صاحب؟ مخکې له وخته زوال په اړه راته معلومات راکول کیږي. د وسلې بالستیک هم څه نشته. هغه هم ډېر وخت نشو ساتلی. څو ورځې وروسته مجبور یو چې خوشي کو. ممدوحه، باید لاړ شو او خپل چانس وازمایو. کیدای شي د حل یوه لاره په ډاګه شي. زه څارنوال صاحب سره خبرې کوم. ته لاندې چمتو شه. سمه ده امر صاحب. مهربانی، هیڅ پوهه نه شوم عاکفه، دا څه دي؟ لږ صبر وکړه ګرانې، لږ پاتې ورځه. راځه. ای عاکفه، ووایه څه خبره ده؟ ورځه ورځه. زه دیوالي دلته راوستم. وګوره، دا زمونږ نوی او خپل کور دی. زمونږ کور دی؟ هو، زمونږ نوی کور دی. ته، زه او فاتح له دې وروسته دلته ژوند کوو. څنګه دی؟ ټول ټوکې ښکلي دي که نه؟ د باندې باغچه هم لري. هر سهار به سباناری هلته خورو. ډېره تازه او ښکلې هوا لري. خوښ دې نه شو څنګه؟ عاکفه، آیا موږ خو به بیړه نه کوو؟ دې خبرې نه دي موخه څه ده؟ نه پوهېږم. لږ وخت کېږي چې یو بل پېژنو. د واده خبره زما لپاره ډېره لرې ده. غلط فکر مه کوه، زه هم تا ډېر غواړم. ښه نو بیا ستونزه څه ده؟ ما خپل ټول عمر یوازې تېر کړی دی. بل چا سره ژوند کول ماته لږ څه. وګوره ملکې، که داسې کوم څه وي چې تر اوسه دې ماته نه وي ویلي نو بیا هېڅکله هم تا نه بخم.
کوم څه دې رانه پټ کړي که څنګه البته چې نیمې دې کړي داسې کار زما لپاره هم اسانه و ما هم ویل دا پاڼه مې تړلې ده ویل مې نور مینه نشم کولی خو وروسته ته زما مخې ته راغلې ملکې او هر څه بدل شول خدای دې وکړي چې پوهه شئ موږ واده کوو خوشحاله ژوند به ولرو خو هیڅ نه پوهېږم ته ولې دومره اندېښنه کوې عاقفه هیله کوم په ما فشار مه راوړه که چیرې ستا زړه کې اوس هم لږ څه شک وي همدا اوس ووایه چې هر څه ختم کړو څه ته به خپله لاره ونیسې او زه به خپله او هر څه به هیر کړو ستا لپاره هر څه ختمول دومره اسانه دي که ته یې نه غواړې نو بیا یې زه هم نه غواړم عاقفه غواړم یې خو یوازې لږ څه وخت اړتیا لرم ته ولې نه پوهېږې ها نه کیږي زه نور نشم په تمه کېدلی د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم هو یا نه ووایه یا یې ومنه یا یې مه منه همدا اوس ځواب راکړه لویه موخه خپل پلار نه مور نه اولاد نه وینې نه او ان له خپل ځان نه هم دواړه ګڼه بله بلې زما خواته راتلی شي د یوې موضوع په اړه باید خبرې وکړو سمه ده همدا اوس درځم ملکې زما خواته راشه سمه ده درځم هو زه باید دفتر ته لاړ شم زه هم باید وړکتون ته لاړه شم یو ماشوم ناروغ شوی دی زه به دې ورسوم عاقفه که ته مې خفه کړی اوس ډېره بخښنه غواړم راځه چې زه وروسته به خبرې وکړو امر صاحب د یوه کس لپاره مو ټول امنیت په پښو ودروه دې کار لپاره به یو ښه لامل ولري انشاءالله بیا ته یوازې هم راغلی یوازې توب خدای سره ښه ښکاري نجیبه میرا هرومرو به ځینې کسان وي چې موږ به له لرې څاري حالا نو ووایه دا پیکیټي نو څه دي بې نومه چلان ښایي بیخي ښکاره ده تاسو د چا لپاره کار کوئ موږ یوې خواته یو یو هیواد او یو بیرغ لپاره کار کوو ستاسې په څېر بخښنه غواړم خو ما دا خبرې ډېرې اورېدلې د دې هیواد امنیتي ادارې ښکاره دي هغه هم د قانون له مخې موږ یو موږ مخکې له وخته زوال سازمان پسې ګرځو تاسې مو مخې ته مه راوځئ که څه هم مخکې له وخته زوال سازمان هم ستاسې پسې ویل چې د ترکیې خپلواکۍ لپاره کار کوي څنګه پوه شم چې تاسې له هغوی سره توپیر لرئ مخکې له وخته زوال درې موخې لري لومړی یې دا دی چې د هیواد وګړي یو بل سره دښمن کړي او تل یو خپلمنځي جګړه رامنځته کړي دوهمه یې دا ده چې هر ډول کار کوي تر څو ملي یووالی له منځه یوسي درېیمه او تر ټولو مهمه دا ده دا سازمان چې د هیواد وګړو په لاس کې ښکاري په اصل کې بهرنیو هیوادونو ته خدمت کوي په دې خو موږ هم پوهېږو داسې یو څه ووایه چې موږ پرې پوه نه شو
پیکاس. اوهو راځه زمری راځه. کېنه. خیرت دی. د ځینو کسانو په اړه باید تا سره خبرې وکړم، اړین دي. واخله میوه وخوره. نه خورم، مننه. ښاغلیه، د روحي په نوم یو کس راغلی، غواړي تاسو سره وګوري، اړین کار یې دی. روحي؟ هو سمه ده، را دې شي. سمه ده ښاغلیه، مهرباني وکئ. اوهو روحي، یعنې ته آزاد شوی. رئیس دې څنګه دی؟ هیڅ ښه نه دی، غواړي د باندې راووځي. ټولو ته ډېر په غوسه دی. موږک له غره سره خفه شوی خو غر خبر نه دی. تاسې ته یو پیغام لري، وایي ما سره د مردیوان ورځینې یادښتونه شته، که ما سره مرسته وکړئ چې ځان له دې ځایه وباسم، بیا به تاسې سره یوه ښېګڼه وکړم او پولیسو ته به یې ور نه کړم. مردیوان زما د پلار کتابچه له هغه سره څه کوي؟ اندېښنه مه کوه واقفه، داسې کوم څه هیڅ نشته. د نهه ګوتې بې ځایه خبرې دي. فکر کوي چې موږ به په دې وډار کړي. اوس چې هغه موږ ته یو پیغام را لېږلی، موږ به هم هغه ته یو پیغام ور ولېږو. البته په ډېرې مینې. کله چې کوچنی وم یو فلم مې لیدلی وم. باور وکئ کلونه په تمه شوم، خو د هغه فلم دوام یې ثبت نه کړم او قسمت به زما و. غواړم پوه شم چې د فلم نوم څه و. د وینو ډک پیغام. د وینو ډک پیغام. دا پیکاس څوک دی؟ مخکې له وخته زوال سازمان کې له 9 ګوتې نه مشر یو چارواکی د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ځلیږي. 3 ځانګړي کسان لري. د هغوی پیژند موږ ته نه دی معلوم شوی، خو د هغوی لقبونه سیوری، اتنا او ماریس دي. اتنا یو میاشت مخکې اوږد سفر ته لاړه. څنګه پوهېږې؟ ځکه چې موږ ولېږله. دومره ډاډه مه اوسه. ښه نو تاسې څوک یې؟ موږ هغه هېواد پالان یو چې ځمکې لاندې راټول شوي. په ما باور وکئ، وخت یې چې راغی زموږ په اصلیت به هم پوه شئ. څومره عجیبه ده، ځمکې سر نه د ځمکې لاندې ډېر بیروبار دی. یو ورځ د زوال سازمان راوځي، بله ورځ هېواد پاله کسان، دواړه بیا د یو بل په ضد کار کوي. وګوره وروره، موږ د قانون کسان یو. که قانوني کار ولرئ نو موږ مو تل په خدمت کې یو، او که غیر قانوني کار وي بیا دا چې هېواد سره مینه لرئ که نه یې لرئ موږ ته ارزښت نه لري. اندېښنه مه کوه، خپل سپین ږیری اخیستلی شم؟ هو ستا دی. مهربانی وکړئ امر صاحب. اړینې خبرې مو وکړې، سپین ږیری خوشي کولی شي. سمه ده امر صاحب، پوه شوم. هو یوه وروستۍ خبره هم شته. هغوی د 2011 کال لپاره ډېر لوی پلان لري چې پې کار کوي. هر څه لپاره چمتو اوسئ. اوس لپاره د هغوی تر ټولو لویه موخه تاسې یئ. ته زموږ په اړه اندېښنه مه کوه، موږ وخت خپل ځان خدای ته تسلیم کړی او هو ستا غږ مې هم وپېژند، هماغه چې د فرو تسلیمولو لپاره دې زنګ وهلی و. نوم مې ثابت دی. له څېرې دې نوم ښکاري، زه هم نجیب یم. داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، خیر دی، داسې مه کوئ، هیله کوم خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ.
ډېره ښه وه اوس چې ستا د رئیس یوه ګوته کمه ده ټول خلک باید وګوري چې ته هغه ته څومره صادق یې ګوته مې داسې مه کوئ خیر دی یوه پوښتنه مې کوله د هغه ښین لاس وکړه کیڼ لاس خوښه مې کوي په هر حال هېڅ توپیر نه کوي داسې مه کوئ ښه یې ټینګ ونیسه چې وینې ودرېږي چې د وینې بهېدو له امله مړ نه شي زمونږ پیغام هم دا دی نه اوس دې د رئیس دا ګوته واخلي نور به هغه خپله پوه شي پوه به شي دومره کم عقل به نه وي ستا دا خبرې مې ډېرې خوښېږي واخله ګوته مې څارګر صاحب روحي مو د څه وخت لپاره وڅاره خو د څو شیبو لپاره رانه ورک شو وروسته چې مو پیدا که ښی لاسي تړلی و څارګر صاحب سمه ده څارنې ته دوام ورکړئ امر مو په ځای کیږي د روحي موضوع هو امر صاحب کله چې له زندان نه وتلی دی یو څه موده ترې ورک شوی و بیا چې پیدا کړی ښي لاس یې تړل شوی و په لوړ ګمان یوه ګوته یې ترې پرې کړې وایي څوک چې چا سره مینه لري هم هغه ته ورته کیږي چا به دا کار کړی وي دا خو ښکاره ده چې دا یو پیغام دی هر چا چې له نهه ګوتې سره دا کار کړی روحي سره به هم هماغه کړی وي سمه ده دا مسله ته حل که د نهه ګوتې سره به څه ډول معلومات وي مامدوه هله پیکا سره دې خبرې وکړې هغه څه وویل ها تاسې ته یو پیغام راولېږه دا نو څه دي روحي پیغام هم دا دی یوازې هم دومره ووایه روحي ماما لیونی کوه زر کوه ویې ویل چې دا ګوته دې واخلي او نور نو نهه ګوته خپله پوهېږي هم دومره یې ویل څنګه کېدای شي تا ورته ونه ویل چې هغه به د مردیوان یادښتونه پولیسو ته ورکړي څنګه یې له پامه وغورځولم څنګه خیرات دی وروره که شخړه کوئ کوم بل چېرته یې وکئ زموږ غوږونه مه خورئ هارو مارو به کوم بل پلان لري روحي زه بیخي ډاډه یم چې هغوی ما وژني هغه د یادښتونو کتابچه ته واخله او ما ته یې راوړه هغه وخت به مجبور شي چې ما سره خبرې وکړي که په ما کوم څه وشول نو پراته له ځنډه هغه کتابچه پولیسو ته ورکړه سمه ده هر څنګه چې تاسې امر کوئ څه فکر کوې وای زوی د پلار لپاره تل راز وي خو پلار مې زما لپاره یو بشپړ راز دی سترګې دې خلاصې که د هغه راز دی کاش هغه مې پیژندلی یوه کوچنۍ شیبه خو به وه چې هغه مې په یاد وی پیکاسا د یادښتونو موضوع په اړه فکر مه کوه نهه ګوتې هسې یوه خبره وکړه که رښتیا وي بیا زما زړه کې شک پیدا شو اوس به مې دا شک ډېر وخت وځوروي کیسه کې مه کېږه پرېږده یې نو ووایه ملکې ته دې کور ښکاره که او که نه هو ښکاره مې که پیکاسا خو هغه هېڅ خوشحاله نه شوه نجونې ټولې ناز کوي ستا پان کې داسې یوه کتابچه وای په هغه کې به یې څه لیکلي وو ډاډه یم چې ستا په اړه خپل یوازینی زوی او له هغه نه د جلا کېدو په اړه به یې لیکلي وو عاکفه تیرو خبرو کې ځان مه بوخته وه زموږ کار له راتلونکي سره دی که پلار دې پخوانی کیسه هم لیکلې وي څوک چې راتلونکی لیکي هغه ته په هر حال زه به لاړ شم باید لږ ارام وکړم د خدای په امان زما غوښتی وم هو یوه مهمه موضوع ده نهه ګوتې یوه خبره کړې هغه روحي ښه وڅاره
یوازینی کس هماغه دی چې د مردیوان یادښتونو ته ځان رسولی شي. سمه ده ښاغلیو. ملکه هم ځان سره واخله، هغه دې هم در سره لاړه شي. روحي چې له زندانه راوتلی ډېر تر کور ته راغلی. څه شوي خفه ښکارې؟ له مېړه سره د شخړه کړې که څنګه؟ هله نو خبرې وکړه. هغه ته زما میړه مه وایه، که نه نو غوسه به مې په تا سړه کم. هیڅ مې باور نه کېږي، یو ځای به ورسره ژوند کوم، هیڅ مې نه خوښېږي، هغه هم د ښځې په توګه. کېدای شي د وخت په تېرېدو دې خوښ شي، دومره زر پرېکړه مه کوه. روحي راووته. هغه بل قسم څاري. باید لږ صبر وکړو چې موږ ته یې پام نشي. ښکاري چې له یادښتونو نه نور خلک هم خبر دي. بالې ښځې، هو زه لږ ناوخته درځم. سمه ده، تاسې وخورئ. اولادونه زما له خوا ښکل که. او نجیبه وروره، کوم باد دې خواته راوړی؟ هغه باد چې د ځمکې لاندې څخه راوتلی. څنګه یې؟ ستاسې په دعا ښه یم امیر صاحب. خیرت دی؟ لږ څه کار لرم. فکر کوم کار مو ډېر دی، زه به تاسې ته چای راوړم. رای وړه. ښاغلی پیسا ګوره، نن یوه مهمه خبره وشوه. نهه ګوتې مونږ په دې وګواښولو چې د مردیوان یادښتونو کتابچه پولیسو ته ورکوي. نه پوهېږم څنګه یې لاسته راوړې، خو د مردیوان یادښتونو کتابچه له هغه سره ده. هغه کتابچه له نهه ګوتې نه مخکې باید مونږ لاسته راوړو. مردیوان سره زمونږ اړیکه ډېره پخوانۍ ده تورخانه. زمونږ د قانون خلاف کار کوي، خو هغه سړی هر څه لیکي او د لیکنې کارونه هېڅکله نه پرېږدي. یوازې شوي کارونه نه، خپل خیالات هم په خپله کتابچه کې لیکي. نو بیا د داسې یوې کتابچې شتون زموږ لپاره ډېر زیان رسوي. پوهېږم ښاغلی پیسا ګوره. بده دا ده چې زموږ یوه داسې پروژه به له منځه لاړه شي چې ډېر وخت کېږي په هغې کار کوو. پروژه؟ ځنګلکي یو لوی ځنګلکي به مو څنګه پیدا کې؟ څېرې ته په کتو د ښکاري چې بد خبر لري. له زندان نه خبر راغلی. له دې ځای به یاستا یا زما مړی به وځي. هر څومره کسان چې بیا هم د اوسې ځان سره راواخله. وګوره قیامت را نږدې کېږي، حالا نو مخې ته مې راشه. هغه ما وویل چې څه دې وویل؟